السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه چې کومه په پېښور کې شوې وه چې په یو جومات امام برګه کې دماکه شوې وه، د هغې نه بعد چې هغې کې ډېر زیات کسان زخمي شوي او ډېر زیات شهیدان شوي هم. د هغې نه بعد هغه د پېښور مختلف هسپتالونو ته وړل او بیا د هغې نه بعد دا اطلاع راتله چې یاره تقریبا ډېر زیات کسان پکې شهید شول چې د 500 نه هم زیات کسان شهیدان شول. هغه شهیدانو کې د 18 کالو یو ماشوم هم شهید شوی. آیا دا څنګه شهید شوی او د مور او د پلار د باره کې څه وایي چې دا څنګه شهید شولو او دا جومات ته څنګه لاړو او د چا سره لاړو. ملګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات تر نه والي. ملګرو دې نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره درځي او د دې سره د ټالۍ نشان مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ملګرو بله ورځ چې کومه په پېښور کې امام برګه کې دماکه شوې وه، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه شوې وه چې په هغې کې د 500 نه زیات کسان شهیدان شوي وو. په هغې کې یو د 8 کالو ماشوم شهید شوی و چې د هغه نامه فهیم حسین و. په هغه د ای پی ایس سکول کې په پریپ کلاس کې تعلیم کولو چې د هغې نه بعد مور یې دا خبره کوله چې د هغه سکول نه راغلو او کور کې کپړې بدلې کړي او د پلار سره جومات ته لاړو چې هغه لمونځ کونې دپاره. د هغې نه بعد چې کله بیا دماکه وشوه نو بیا دا اطلاع راغله چې آیا ما زوی د 8 کالو چې کوم ماشوم هغه هسپتال ته وړل او د هسپتال نه بعد بیا دا اطلاع راغله چې آیا دا وفات شو. چونکې د هغه د پلار حالت خو ډېر ښه او چونکې هغه پلار اوس ښه څه گزاره کړې دی، هغه خبرې مبرې هم کول شي، خو چونکې هغه زوی چې کوم هغه وفات شو او پلار ته دا پته نشته چې زما زوی وفات شو او که نه، او دا پته هم ورته نشته چې زما سره جومات ته لاړو که نه ولاړ. د هغه کور والا هم ډېر زیات خفه او مور هم ډېر زیاته خفه. ملګرو هغې نه بعد هغه وفات شو او هغه یې په هنګو کې خاورو ته وسپارلو. ملګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نورې ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.